قندهار په ساحه کې د عینو منې په نږدې ساحو کې دغه یو پروژه ده چې په ده کې کوڅې دي او د کوڅو په زمین کې ورسره ویالې دي، چرې دي. 315 متره یو ویاله ده او 315 متره بله ویاله ده. په دې کې یو سړک هم لرو، دوه اتیا نفره کارکوونکي لرو او 8 نفره مسلکیان لرو پکې. نو په دې کې بیا موږ یو سړک لرو چې 315 متره ده. 3-4 میاشتې کې به انشاءالله د ده د پروژې کار مکمل بشپړه توګه باندې خلاص شي او کار هم داسې یو کم فیصدي او 10% کار هم د 2 ورځو کې روان کړی چې کندنکاري ده. نو انشاءالله په دې راتلونکو ورځو کې د کنکریټ او قالب کار هم شروع کیږي په دې روان هفته کې. اول په دې ساحه کې کندنکاري لرو، بیا ورپسې د ده په ساحه کې بیا مونږ بولډر تیږه لرو. بولډر تیږې نه مخکې مونږ ټفک لرو، کمپاکتور. د هغه په سر بیا مونږ قالب تړو، د چریو قالب چې تکمیله شو هغه ته بیا کنکریټ اچو. کنکریټ نه بعد بیا د ده اوارکاري کیږي. دا ډېر ښه کار دی چې شروع دی. موږ ته کوڅې راپخېږي، چریان راپخېږي، سړکان راپخېږي، والي ورته موږ ډېر خوشحاله یو. موږ غواړو چې نور دا کار هم دوامداره شي. یا مؤسسه ده، موږ ډېر خوشحاله یو ځینې او واقعا به چې موږ سره نور هم همکاري وسي، نور هم دا کار دوام ولري او ډېر ځوانان اوس هم فعلا په کار اخته دي. په راتلونکي موږ هم امید لرو چې نور هم په کار اخته سي. ډېر خوشحاله یم. د خلک په کار لوېدلي دي، د چریو د اوبو مخنیوی کېږي د خلکو سره. یو څه هم خلک په کار اخته دي. ګله ډوډۍ په توه د هغې سره ناست و، بیا کار و بیا کسب غیبت پې اوس په کار اخته دي. کار مو ګډ انسانان هم په کار اخته دي. ورور نور هم شکر دی، لار به صفا شي، ځمکه به صافه شي، چرۍ به وخېږي. دا د دې ښه کار نشته. بیا دې مشه ځوانان خاوندان د کفن، شه د امن دې سي، شه د امن دې سي.